بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیز صیفي. امید دی ملګرو تاسو به ښه یې. تېره ویډیو کې ملګرو تاسو ته ما د یوټیوب د جوړولو طریقه ښویلې وه. امید دی تاسو به پرې پوه شوي یئ. تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې د ویډیو د اپلوډ کولو طریقه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې ښیم. نو موږ د یوټیوب چینل جوړ کړو. اوس به هغې ته د ویډیو اپلوډ کولو طریقه زده کوو چې د خپل چینل ته به موږ ویډیو څنګه اپلوډ کوو. تاسو چې کله ګوګل کروم کولاو کوئ، ستاسو سره دلته کې تاسو په خپل سرچ بار کې یوټیوب ولیکئ، youtube.com ولیکئ. تاسو به خپل یوټیوب ته لاړ شئ. ملګرو کله چې تاسو په خپل موبایل کې خپل موبایل په ګوګل کروم کې یوټیوب کولاو کوئ، نو تاسو سره به یوټیوب څه په داسې شکل باندې کولاو شي. ملګرو د دې لپاره ضروري خبره دا ده د ویډیو اپلوډ کولو لپاره هم او د موبایل نه په پراپر طریقه باندې یوټیوب چلولو لپاره تاسو به دلته کې تاسو سره چې دا کوم 3 ډاټس ښکاري، تاسو به په دې ډاټس باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې 3 ډاټس باندې کلیک کوئ، تاسو سره به داسې انټرفیس کولاو شي، داسې یو اپشن به تاسو سره کولاو شي. په دې اپشن کې لاندې دلته کې لیکلي دي ډیسکټاپ سایټ. تاسو ضروري خبره ده چې تاسو سره به موبایل د کمپیوټر په شکل باندې ډیسکټاپ په شکل باندې به تاسو سره تاسو پیج کولاوي. تاسو به سیمپلی ډیسکټاپ سایټ باندې کلیک کوئ، تاسو سره به پیج رینیو شي، په دوباره باندې به دی واپس کولاو شي. کله چې دا پیج واپس په دوباره باندې کولاو شي، نو دی به د کمپیوټر کې چې په څه طریقه باندې یوټیوب په ګوګل کې یوټیوب کولاویږي، دا به بالکل په هغه طریقه باندې شي. او تاسو سره به دلته کې تاسو د یوټیوب چینل چې کوم دی نو هغه کولاو شي. اوس د ویډیو اپلوډ کولو لپاره دلته کې تاسو سره په دې ځای کې ښیي، د دې ځای کې تاسو سره کیمرې شکل ښیي، کیمره تاسو سره ښیي. دې کیمرې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ، تاسو سره هلته کې سیمپلی راواوښته 2 اپشن تاسو سره رااله، اپلوډ ویډیو او ګو لایو. نو تاسو اپلوډ ویډیو باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو اپلوډ ویډیو باندې کلیک کوئ، تاسو سره به دا پیج کولاو شي. په دې شکل باندې پیج به تاسو سره کولاو شي. کله چې تاسو سره دا پیج کولاو شي، دلته کې تاسو سره په دې پیج کې وایي چې تاسو ځان له فایل سلیکټ کړئ. تاسو سره چې کله دا قسم پیج کولاو شي، دلته په دې کې لیکلي چې ډرا اینډ ډراپ ویډیو فایل ټو اپلوډ. دا ډرا اینډ ډراپ ویډیو چې دی نو دا د کمپیوټر نه کېږي، چې کمپیوټر کې تاسو فایل راواخلئ او دې ځای کې وغورځوئ. تاسو موبایل نه اپلوډ کوئ، نو تاسو به سلیکټ فایل باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو سلیکټ فایل باندې کلیک کوئ، نو تاسو ته وایي چې یاره تاسو د کوم ځای نه فایل اپلوډ کوئ. نو ډاکومنټس نه تاسو خپل فایل راواخلئ، تاسو په ګیلري کې چې په کوم ځای کې تاسو سره ویډیو پرته او تاسو کومه ویډیو اپلوډ کوئ، هغه ویډیو به تاسو د دې ځای نه راواخلئ. سیمپلی لکه زه دا یو ویډیو را اخلم او دلته کې تاسو کله ویډیو راواخلئ، نو هغه به تاسو سره په دې شکل کې بیا پیج کولاو شي. کله چې تاسو سره دا پیج کولاو شي، اوس د ویډیو اپلوډینګ زموږ سره سټارټ شو، هغې پروسس شروع شو. اوس به موږ د دې ویډیو دپاره دلته کې اولنی سر باندې چې کوم دی نو ټایټل ولیکو. ټایټل لیکل چې دی نو هغه په ویډیو کې د ټولو نه ضروري دی. دا ټایټل هغه ټایټل هغه شی کوم چې تاسو د ویډیو سرچ په یوټیوب کې کوئ، لکه مثال په طور تاسو د یو ډرامې سرچ کوئ، تاسو ولیکئ اردو ډراما او بیا د هغې نوم ولیکئ، دغه شانتې هغه په ټایټل کې ورکړئ، دغه شانتې هغه د یوټیوب په سرچ کې بیا راځي. تاسو ویډیو چې د څه مطابق جوړئ، هغه مطابق تاسو په دې ځای کې لیکل وکئ او هغه لیکل دغه به تاسو ټایټل شي. لاندې دویم نمبر باندې چې دی نو هغه ډسکرپشن دی. په ډسکرپشن کې تاسو چې په ویډیو کې څه ورکړي، یا تاسو یو ټیچینګ کړی، یا تاسو څه طریقه ښویلي، هغه مطابق لیکل تاسو په ډسکرپشن کې وکئ. او ډسکرپشن کم از کم تاسو ډیر ډسکرپشن ولیکئ، او په ډسکرپشن کې یو پیر یا 2 پیرې تاسو په ډسکرپشن کې خپل دغه راولئ، د خپل چینل نوم هم ورواړتوئ چې تاسو چینل په سرچ کې راشي د خلکو سره. او ډسکرپشن چې دی نو هغه تاسو په اردو کې هم لیکلی شئ او په انګلیش کې
هم لیکلی شئ. غوره خبره ده چې تاسو زیات نه زیات ډسکرپشن ولیکئ او دلته کې به ډسکرپشن کې تاسو د خپل کم سوشل لینکس چې تاسو دي لکه د فیسبوک لینک شو، د انسټاګرام لینک شو، هغه هم تاسو راواخلئ او په دې ځای کې واردوئ. تاسو دې ځای کې ډسکرپشن چې کله ولیکئ، ډسکرپشن نه لاندې تاسو سره په دریم نمبر باندې چې دی نو اپلوډ تملیل دی. اپلوډ تملیل مطلب ملګرو دی چې تاسو سره تاسو چې کومه ویډیو جوړه کړې ده د هغه ویډیو مطابق تاسو یو تصویر جوړ کړئ، د هغې مطابق یو دغه هم جوړ کړئ، یو تملیل هم جوړ کړئ. هغه تملیل تاسو په دې ځای کې ورواردوئ. په ورپسې چې پسې دی نو هغه زموږ سره پلی لیسټ دی. پلی لیسټ ملګرو مطلب دا دی چې تاسو سره د هر یو ټاپک دپاره خپل یو پلی لیسټ وي. لکه مثال په طور تاسو اسلامیک ویډیو ورواردوئ، د هغې دپاره تاسو سره یو پلی لیسټ وي، هغې له تاسو دلته کې کریټ پلی لیسټ باندې تاسو کلیک کړئ، دلته کې یو پلی لیسټ جوړ کړئ. که مثال په طور باندې دلته کې زه یو پلی لیسټ جوړوم، کریټ پلی لیسټ، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. د دې دپاره هم تاسو ټایټل ولیکئ، لکه د هغې یو نوم ورکئ او زه به کې د مرغۍ دغه ویډیو ورارتم نو برډ ما ولیکو، په دې باندې په دغه نوم باندې ما ځان له یو پلی لیسټ جوړ کو، کریټ مې ووهه، ډن مې کلیک کو. نو اوس دغه پلی لیسټ چې دی نو زما سره تیار شو، زما ویډیو به اوس دغه پلی لیسټ ته غورځېږي. لاندې ملګرو زموږ سره دا کوم بل اپشن چې ورکړی یس اټس میډ فار کډس او اټس ناٹ میډ فار کډس، دا اپشن چې دی نو ملګرو دا چې دی نو زموږ سره نو پکار دی. که تاسو یو داسې ویډیوګانې جوړوئ چې هغه د 13 سال نه واړه ماشومان چې کوم وي د هغو دپاره وي او هغه ویډیوګانې کتی شي هغو دپاره الاو وي، نو تاسو بیا بالکل په یس باندې کلیک کولی شئ. خو غوره خبره ده چې تاسو خپلې ویډیوګانې چې کومې جوړوئ په نو باندې کلیک کړئ، ځکه چې دا بیا یوټیوب چیک کوي. او د ایج ریسټرکشن چې دی نو هغه هم تاسو سره نو پکار دی، په نو باندې پکار دی. لاندې زموږ سره چې کوم ورکړی نو ډونټ ریسټرکټ مای ویډیو ټو یوزر اوور 18 اونلی، نو تاسو په دغه نو باندې کلیک کړئ. لاندې مور اپشن باندې به تاسو کلیک کړئ، ښکته به راشئ. تاسو چې ښکته کله راشئ نو مای ویډیو کانټین پیډ پروموشن، دا د هغه کسانو دپاره دی چې هغه د چا لپاره پیډ پروموشن کوي. لکه مثال په طور د یو کمپنۍ دپاره د چا لپاره یو ویډیو جوړوي او د هغو دپاره هغه ویډیو کوي، نو تاسو بیا په دې باندې سلیکټ کړئ. نور په عامو ویډیوګانو باندې په دې کې هم سلیکشن نه دی پکار. لاندې زموږ سره د ټیګز، په ټیګز کې چې دی نو تاسو به کم از کم داسې ټیګز به ورورته وي. ټیګز مطلب لکه تاسو به هغه ټیګز تاسو ویډیو چې د چی سي سره ریلیټډ ویډیو وي د هغې مطابق تاسو یو څو ټیګز دلته کې ورورتوئ. لکه زما ویډیو چې ده نو هغه د مرغۍ ویډیو د برډز دلته کې ورورتوم، دا زما سره یو ټیګ شو. دغه شانتې زه په دې کې بل یو ټیګز ورورتوم، لایک دغه شانتې تاسو سره چې ستاسو ویډیو د څه مطابق د هغې مطابق تاسو 3-4 ټیګز دلته کې ورورتوئ. او بیا دلته کې د خپل چینل نوم چې دی نو هغه هم ډېر ضروري دی. په دې ځای کې به د خپل چینل نوم هم ورورتوئ، ستاسو د چینل چې څه نوم وي هغه نوم دلته کې ورورتوئ. لاندې زموږ سره دی په دې لاندې اپشن کې زموږ سره ورکړي چې ویډیو لینګویج سلیکټ، نو ستاسو ویډیو چې په کومه لینګویج کې جوړئ هغه لینګویج به تاسو دلته کې ورورتوئ. که هغه په انګلیش کې جوړئ، پښتو کې جوړئ او که په اردو کې جوړئ. او په لینګویج پسې زموږ سره دا بل اپشن چې دی نو دا کیپشن سرټیفیکیشن دی، نو په دې کې به تاسو په 3 نمبر باندې چې زموږ سره دا کوم اپشن دی نو تاسو به همیشه دقه سلیکټ کوئ په 3 نمبر باندې، اول نه، دویم نه، او په 3 نمبر باندې زموږ سره چې کوم اپشن دی په ټولو ویډیوګانو کې به تاسو دقه اپشن سلیکټ کوئ. لاندې زموږ سره ورکړي دي ریکارډینګ ډیټ، تاسو چې دا ویډیو په کم تاریخ باندې یوټیوب ته ورارتوئ تاسو به دلته کې سیمپلی هغه ډیټ سلیکټ کړئ. لوکیشن، ویډیو لوکیشن، تاسو چې ویډیو د کوم ځای نه اپلوډ کوئ ستاسو خوښه ده که تاسو هغه لوکیشن ورکوئ، پاکستان نه یا سعودي عرب نه یا انډیا نه، هر ځای نه چې تاسو خپله ویډیو ورکوئ هغه ویډیو لوکیشن په دې ځای کې تاسو ورکوئ نو ورکولی شئ. لاندې دا کوم اپشن چې زموږ سره دي نو ملګرو دې کې به تاسو چینجینګ نه کوئ. لیسنس چې دی نو زموږ سره سټینډرډ یوټیوب لیسن دا بالکل صحیح دی. او الاو دا بل اپشن چې زموږ سره دی الاو ایبنډینګ همدغه بالکل صحیح دی. او دغه شانتې پبلش ټو سبسکرپشن دغه زموږ سره هم په سلیکټ باندې صحیح دی.
لاندې زموږ سره په دا یو اپشن چې دی کاټیګري، نو کاټیګري ډېره ضروري ده. ستاسو ویډیو چې د کمې کاټیګري سره دغه ریلیټډ وي تاسو به هغه کاټیګري سره سلیکټ کوئ. که فرض که تاسو فلم اپلوډ کوئ نو تاسو به فلم اینډ انیمیشن ورکوئ، او دغه شانتي که میوزیک نو هغه به میوزیک به ورکوئ. تاسو ویډیو چې د څه مطابق وي تاسو به هغه په دې کې ورکوئ. که د ایجوکیشن مطابق وي تاسو به لاندې ایجوکیشن ورکوئ. پیټس اینډ انیمل زما کاټیګري چې ده نو دغې مطابق د ما په هغه کې دغه سلیکټ کړو. دغه شان تاسو به بیا واپس بره راشئ. کله چې تاسو بره راشئ نو دلته کې تاسو سره اوس اولنی اپشن چې و نو هغه د ډیټیل هغه تاسو کمپلیټ کو. په دویم اپشن چې کوم دی نو هغه زموږ سره دا اپشن دی، خو دا افټر مونیټایزیشن دی. کله چې تاسو چینل مونیټایز شي، تاسو 1000 سبسکرایب پوره شي او 4000 غنټې واچ تاسو پوره شي، کله تاسو چینل 4000 غنټې وکتی شي، د هغې نه بعد به دلته کې دا اپشن تاسو سره آن کېږي، او د هغې سره به یو څلورم اپشن هم دلته کې راځي، مونیټایزیشن اپشن به تاسو سره هم په دې ځای کې راشي. خو اوس چونکې زموږ چینل بالکل فرش دی، نیو دی، نو هغې کې د دې اپشن ضرورت نشته. په دریم نمبر باندې ویزیبیلیټي ده. موږ سره چې ویزیبیلیټي اپشن ته به موږ راشو، دلته کې به دا موږ په دې کې به کار کوو. نو په دې کې زموږ سره اوس دا ویډیو چې دا نو په سیو اور پبلش باندې سلیکټ دا به موږ پبلیک کو. کله چې موږ څو پورې خپله ویډیو پبلیک کړي نه وي نو زموږ ویډیو مخکې نشي تللی. موږ به خپله ویډیو پبلیک کو نو هله به زموږ ویډیو مخکې ځي. ملګرو کله چې موږ دا پبلیک اپشن باندې کلیک کو او مخکې موږ لاړ شو دې ځای ته، یخ کې لاندې وګورئ، لاندې یخ کې زموږ سره په دې ښي لاس باندې ورکړی دی پبلیش. دلته به سیمپلی موږ په دې پبلیش باندې کلیک کو. زموږ د ویډیو اپلوډینګ چې کوم دی نو هغه کمپلیټ شو، او دغه شانتي زموږ ویډیو اوس یوټیوب ته اپلوډ شوه. او دلته کې زموږ سره دی راواړو چې ویډیو پبلش. زموږ ویډیو اوس پبلش شوه او یوټیوب ته لاړه. دلته کې زموږ سره لینکس ورکړي دي، فیسبوک یې ورکړی، ټویټر، بلاګر او دغه شانتي بلا شی لینکس یې ورکړي. تاسو چې په کم سوشل لینکس تاسو یي، کم سوشل اکاونټس تاسو یي، تاسو بالکل په هغې کې دا شیر کولی شئ. سیمپلی د دې ځای نه د خپل کومه ویډیو چې تاسو اپلوډ کړی دی دا لینکس کافي کوئ. دلته کې کافي اپشن یې ورکړی دی، تاسو دې ځای نه کافي کوئ، هلته کې د فیسبوک نه شیر کوئ، دغه شانتې د انسټاګرام نه او ټویټر نه، نور مزید لینکس نه تاسو د سوشل اکاونټس نه تاسو شیر کوئ، نو ستاسو ویډیو به مخکې مزید لاړه شي. او په کلوز باندې کلیک کوئ، ستاسو ویډیو اوس یوټیوب ته اپلوډ شوه. دغه زموږ ویډیو یوټیوب کې راله، هغه دا بالکل زموږ سره اپلوډ شوې ده. دې طریقه باندې تاسو په صحیح طریقه باندې تاسو خپله ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کولی شئ. ملګرو امید دی تاسو په ویډیو باندې پوه شئ. ملګرو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، ماته کمنټس وکړئ. د نورو ویډیو کولو لپاره زما چینل عزیز سیپي ته ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلی بټن باندې کلیک کړئ. کومه نوې ویډیو چې زه اپلوډ کوم د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي. انشاءالله یوټیوب سره ریلیټډ بله ویډیو به انشاءالله په پارت 3 کې انشاءالله راځي. د بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.